أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 228. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى دوا حکم بیانوي. یو د عیدې حکم دی او بل د رجوع حکم دی. دریم د یو بل لوی حقیقت څخه الله پرده پورته کوي. د باب البر څخه چې احکام را پیل شوي دي، دا د عیدې حکم د هغه حساب څخه 23م حکم دی او د رجوع حکم دا 24م حکم دی. د عیدې په اړه باندې هم لږ تفصیلي خبره پکار ده او د رجوع په اړه هم لږ تفصیلي خبره پکار ده. بیا وروسته چې یو کم بل حقیقت الله ښوولی دی، د هغه په اړه هم یو څه خبره شته. عیده دا د ښځې دپاره هغه وخت تېرول دي چې تر طلاق یا عیدې وروسته د خاوند په کور کې پاتې شي. عیده 2 قسمه ده، یو عیده د طلاق ده، یو عیده د وفات. عیده د وفات 4 میاشتې 19 ورځې ده او عیده د طلاق 3 حیزه ده. عیده د وفات دا پر ټولو ښځو شته، که یې خاوند تر واده کولو مخکې وفات سي، که یې وروسته وفات سي. په هر وخت د اوقاتو کې د وفات عیده شته او هغه 4 میاشتې 19 ورځې ده. د هغه په اړه هم متعدد احکام شته. بل ځای الله تبارک وتعالی حکم بیانوي، تفصیل یې هلته بیانوو. او عیده د طلاق چې ده دا 3 حیزه ده. هره ښځه په میاشت کې 2 حالته لري. یو حالت یې د طهر دی، یو حالت یې د حیز دی. ښځه چې دا میاشتنی ناروغي ورته راسي دې ته حیز وایي. دغه میاشتنی ناروغي چې نه وي هغه حالت حالت د طهر ویل کېږي. عام ډول حالات داسې چې په میاشت کې د طهر او د حیز دواړه حالات تېرېږي. البته فرق پکښې کله کله داسې وي چې د یوې ښځې میاشتنی ناروغي مثلا 7 یا 8 ورځې وي، طهر یې 14 یا 19 ورځې وي، یعنې په 23-24 ورځو کې د دې دواړه حالاته تېرېږي. بعضې ښځې بیا داسې چې د طهر موده یې اوږده وي، 1 میاشت روغه وي، 10 ورځې ناروغي مثلا ورته راځي، په 40 ورځې کې یا په 15 ورځې کې یا په 45 ورځې کې. زیاتو کم پکښې دغه د حیز او د طهر دواړې مودې خلاصېږي. په عادي حالاتو کې په میاشت کې خلاصېږي، یعنې په 10 ورځې کې. خو که چیرې د دې دغه د حیز او د طهر دواړې مودې په میاشت کې خلاصېږي، که په 25 ورځې خلاصېږي، که په 22-23 ورځې خلاصېږي، که په 50 ورځې خلاصېږي، 3 حیزه به دا انتظار کوي. مثلا خاوند چې طلاق ورکوي، د طلاق دپاره مستحب وخت دا طهر دی. په حیز کې باید طلاق ورنه کول شي. دا چې طلاق څه وخت پکار دی،
او ولې په کار دی، څنګه روا دی، په کومو حالاتو کې. دا احکام خو بیل دي، اوس هغه احکام نه بیانېږي. دا په دې پسې آیات کریمه کې چې الطلاق مرتان فامساک بالمعروف، هغه په پسې آیات کریمه کې بیانېږي. پر هغه باندې خبره نه کوم، کني هغه هم تفصیلی خبره ده. خیر خو کچېرې د دې وخت را ورسېدی چې خاوند باید ښځې ته طلاق ورکړي، نو په دې صورت کې خاوند به په طهر کې طلاق ورکړي. یعنې دا چې د میاشتنۍ ناروغي پر مهال باندې طلاق ورکول جایز نه دي. په طهر کې به طلاق ورکوي، او هغه هغسې طهر چې په هغه طهر کې به د خاوند د ښځې سره یو ځایوالی نه وي سوی. کله چې طلاق رالی، نو تر طلاق وروسته چې دا طهر تیر سو، حیض راځي، بیا طهر راځي، بیا حیض راځي، بیا طهر راځي، بیا حیض راځي. دا دریم حیض چې هم پوره سو، نو د دې عده پوره ده. دا چې درې حیضه پوره سوه، دغه درې حیضه نو په عادي حالاتو کې په 3 میاشتو کې پوره کېږي. اما امکان لري چې په 2.5 میاشتو کې پوره سي، امکان لري چې په 2 میاشتو کې پوره سي، او امکان لري چې په 4 میاشتو کې دې پوره سي. ځکه د چا طهر که اوږدي، په 1.5 میاشت کې حیض و طهر سره پوره کېږي، نو بیا که 3 حیض حساب شي، نو 4.5 میاشتې رسېږي، حتی 5 میاشتو هم رسېږي. خو هغه ښځه چې د حیض ناروغي ورته راځي، دا عده چې هر 2 میاشتې جوړېږي، 3 حیضه به انتظار کوي، ولو که 1 کال. دا عده ده. دغه د عدې په وخت کې څو حکمونه شته. یو حکم دا دی چې د دې عدې په شپو کې به جامه او نفقه په خاوند وي. دوهم حکم دا دی که دغه اول طلاقو یا دوم طلاقو، خاوند کولی شي چې رجوع ورته وکړي، او رجوع به د اصلاح په نیت ورته کوي، د فساد په نیت نه. دا چې اصلاح او فساد څه دي وروسته وایم. دا چې رجوع خاوند ورته کولی شي، جامه او نفقه یې پر خاوند دي، او دا به د خاوند په کور کې اوسېږي. داسې به نه کوي لکه په دا اوس زمانه کې چې طلاق رامنځته سي، په هغه ورځ باندې ښځه د خپل خاوند د کوره وشړي، د پلار کره ولاړه سي. دا حرام کار دی. طلاق رامنځته سي، هم به د عدې موده د خاوند په کور کې تېروي، جامه او نفقه به یې پر خاوند وي. دا د عدې اړونده حکم شو. او دا خبره دې هم یادوي، کومه ښځه چې واده سوې نه وي، د هغې دپاره عده نشته. دغه عده یا دا د رجوع حق، دا د هغه ښځې دپاره وي چې واده سوي، یعنې خاوند ورسره یو ځای سوی. د واده څه مطلب دا دی، ځکه هغه ښځه چې واده سوې نه وي، د هغې دپاره د اول طلاق بائن طلاق، رجوع بیا دی نسي ورته کولی. که یې غوښته چې په نکاح کې یې داخله کي، نوې نکاح به کوي په مطلق رجوع سره، بېرته د ده په نکاح کې نه داخلېږي. دا د اول حکم شو، د عدې حکم شو. ګورې د وفات د عدې بیان مو نه دی کړی. او عده د طلاق ده، او عده د طلاق د هغه چا لپاره ده چې د خاوند سره یو ځای سوي، او تر واده مخکې عده نشته. او دا یوه خبره لا پاته شوه چې بعضې ښځې داسې وي چې میاشتنۍ ناروغي نه ورته راځي، د هغو دپاره بیا عده 3 میاشتې ده. 3 میاشتې 3 اشهر، دا هره میاشت پر منزله د یو حیض ده، چې هلته 3 حیضه انتظار کوي، دلته به 3 میاشتې انتظار کوي. او دوهمه مسله د رجوع ده. رجوع څه ته وایي؟ د رجوع په اړه باندې هم ځان پوه کول پکار دي. تر اسلام مخکې هم دا د رجوع قانون و. یو سړی به په دې ښځې ته به طلاق ورکړي. کله چې به هغه ښځې هڅه وکړه چې یا د پلار کره ولاړه سي یا بل چیرې ولاړه سي، د ده به خوښه نه وه، بیا به یې ورته ویل چې بس ښځې بالا مه ځه، ما تا ته بېرته رجوع وکړل، تر هغه طلاق تېر سومه، دا خپلې خبرې سه مې رجوع وکړل، بېرته مې تا ته میل پیدا سو، تا بېرته په نکاح کې داخلول غواړم. نو بیا هغه ښځې حق نه درلودی چې ولاړه سي. یو میاشت بعد بیا اعصاب ورته خراب سوه، ښځې ته یې بیا ویله چې ځه ښځې زه ستاسو په عذاب یم، ته طلاق یې ځه. کله چې به ښځې هڅه وکړله چې ولاړه سي، ده به بیا ورته ویل چې یا ما تا ته رجوع وکړه. بالا نو د هغه سلسله روانه وه، دغه معیار نه و معلوم د طلاق، چې اوس 1 وار دی رجوع کولی سي، 2 واره رجوع کولی سي، 3 واره رجوع کولی سي. دا مطلق رجوع چې سړي به و ښځې ته وویل چې ما تا ته رجوع وکړل، دغه به نکاح وه، نوې نکاح نه وه، بس هغه طلاق به تللی و، دا ښځه به بېرته په نکاح کې داخله وه. د اسلام د مبارک دین تر راتګ وروسته هم د رجوع حکم پاته سو، خو شرایط ورته وضع سوه. هغه شرایط دا دي چې دا رجوع سړی یوازې په رجعي طلاق کې کولی سي، په بائن طلاق کې یې نسي کولی. طلاق یو بائن دی، یو رجعي دی. بائن طلاق دا دی چې یو څوک ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې په اشد طلاق
یا طلاق په باین طلاق یا کنایي لفظ ورته ووایي چې زه د پلار کره ولاړه سم زما نوره نه یې په کار نیت یې د طلاق وي یا ورته ووایي ته پر ما خور یې نیت یې د طلاق وي د خور لفظ که نیت د طلاق وي باین طلاق ځینې مراد کېږي په باین طلاق کې رجوع نه صحیح کېږي دا یو شرط ولګېدی په باین طلاق کې به بیرته نکاح نوی کوي نکاح نوی کېدل نو دا دی چې د ښځې رضایت به حاصلوي ایجاب و قبول به کوي او مهر به ټاکي که یو سړي و ښځې ته باین طلاق ورکوي نو بیرته دغه خاوند و ښځې ته رجوع نشي کولی بلکې نوې نکاح به تړي که د ښځې خوښه وه نکاح کولی شي که یې خوښه نه وه ښځه ورته وایي چې زه نوره نکاح ستا سره نه کوم باین طلاق دې راکړی دی زه اوس نوره پردۍ ښځه سوم عیده به تېروم نور به ستا زما سره کار نه او که رجعي طلاق یې هلته بیا د ښځې رضا نه غواړي د رجوع حکم تر اسلام وروسته پاته سو خو په دې شرط که دې باین طلاق ورکړي رجوع نشي کولی یو دوهم شرط یې دا کښېښودی چې ته په رجعي طلاق کې رجوع کولی سې 2 وارې درېیم وارې نشي کولی که دې یوې ښځې ته رجعي طلاق ورکړي چې زه طلاق یم بېرته دې غور و فکر وکړي چې دا دې اشتباه وکړل هلته درد و قهر درغلی و مصلحتونه یې په نظر کې ونیول بېرته رجوع ورته وکړي یا په خوله ورته ووایي چې ښځې تا ته مې رجوع وکړل یا که مازې لاس په شهوت یا مباشرت د ښځې سره وکړي هم په نکاح کې بېرته داخلیږي یو څو عمر بعد یې بیا طلاق ورته ووایه رجعي طلاق باین نو بېرته پښیمانه سو بیا رجوع ورته کولی شي او درېیم وارې بیا رجوع نشي کولی که رجعي طلاق که باین طلاق ځکه طلاق ثلاثه وګرځېدی یو سړی د 3 طلاقو حق لري بلا نه 2 وارې رجوع ورته کولی شي درېیم وارې ثلاثه ګرځېږي دا دوهم شرط درېیم شرط یې دا ولګاوي چې د عیدې په مده کې دی رجوع کولی شي که خبره تر عیدې ووتل نو بیا د طلاق باین ګرځېږي عیده خو 3 میاشتې یا 3 حیضه سوه نو که چیرې د طلاق ورکړي په د 3 حیضو په منځ کې یا د 3 میاشتو په منځ کې هره ورځ کې زړه وغوښته رجوع ورته کولی شي او که چیرې 3 میاشتې یا د 3 حیضه پوره سوه نو بیا نکاح له منځه ولاړل که د بېرته په نکاح کې داخلول غوښتل نو نوې نکاح وکړي دا درېیم شرط او څلورم شرط دا دی چې کله یو څوک ښځه په نکاح کې داخلوي نو نیت یې دا یې چې د دې ښځې په جلاوالي کې نقصان دی مقصد یې دا وي چې ځان ته ګټه ورسي اولاد ته ګټه ورسي ښځې ته ګټه ورسي اصلاح یې مقصود وي ان ارادو اصلاحا او کله کله داسې وي چې یو څوک ښځې ته طلاق ورکړي نو بیا فکر وکړي چې دا ښځه چې طلاقه سوه نو بیا خو به دا ځي د خپل پلار کره بیا خو به نو دا زما د حکومت د دایرې وتلي نو دا که بیا هر څه وایي هر څه کوي زه به کنټرول واک نه ورباندې لرم نو خو دا به ما ته وایي ته پردی سړی په ما څه اړه لرې یا راسه رجوع ورته وکړه ستا په نکاح کې به داخله یي بیا به نو د هغه میړه حقوق چې دي هغه به نه ورکوم په خپل ملکیت کې به مې ساتلي زما د واک د دایرې څخه به وتلی نه وي ظلم یې مقصد وي حبس د ښځې مقصد وي په دغسې صورت کې نو دته بیا رجوع نه ده جایز رجوع به د اصلاح په نیت کوې د ظلم په نیت به یې نه کوې په دې نیت به یې نه کوې چې ښځه وځوره یې نقصان ور ورسوي هغه د عیدې اړونده احکام حکم سو دا د رجوع اړونده حکم سو دا 2 حکمونه الله تبارک وتعالی په د آیت کریمه کې بیان کړي دي او بیا ورپسې یو بله خبره کوي چې په خبره کې هم لږ تفصیل شته راځو یو ځل د دې آیت ترجمې ته والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمطلقات هغه طلاق کړل سوي ښځې يتربصن انتظار بکوي بأنفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 حیضه به اوسېږي د خاوند په کورو کې خو دې ښځو ته یو کار کول پکار دی هغه دا چې که چیرې یوه ښځه حملداره وه نو د دې عیده بیا 3 حیضه نه ده بیا به دا تر هغه وخته انتظار کوي تر څو دا بچی زېږوي نو بعضې ښځې داسې عادت لري چې په دې اوله میاشت یا په 2مه میاشت کې دې ته پته ولګېږي چې زما په حمل کې بچی سته نو بارې پټ کې وایي ځه نو سړي طلاق را کړی دی اوس به نو زه 8 میاشتې انتظار کوم اسې به ولاړه سم الله عز وجل حکم ورته کوي وایي داسې به نه کوئ او بعضې ښځې بیا دا خیانت کوي چې 3 حیضه دا حیض چې وځنډېږي نه اکه درواغ ووایي چې ماته د حیض ناروغي راغله ولاړه غواړي چې دا وخت سره رالنډ کړي الله تبارک وتعالی ته فرمایي وایي څه حقیقت هغه که حمل دی که حیض دی دا به نه پټوي ولا يحل لهن
ولا يحل حلال ندی لهن دې ښځو لره ان دا یکتمن چې دی پټ کی ما هغه څه خلق الله چې الله پیدا کړی دي فی ارحامهن د دې په رحمو کې هغه که حیض دي او که هغه بچی دي ان كن کچیر دی وی یؤمن دی ایمان لري بالله پر الله جل جلاله باندې والیوم الاخر پر ورځ د اخرت باندې بعض ښځې خو نو داسې چې بیخي دین ته عقیده نه لري نو هغه خو هر څه چې وکړل دا د عیدې حکم شو وبعولتهن احق بردهن دا هغه د رجوع حکم دی وبعولتهن خاوندان د دې مړونه د دې احق ش حقدار دی بردهن فرجو سره ودیته فی ذالک فدغه طلاق او فدغه عیده کې دی بیرته درد حق لري د رجوع حق لري ان ارادو کچیر دی اراده درلودل اصلاحا د اصلاح احق بردهن ش حقدار دی فرجو سره چې دی بیرته رجوع ورته وکړي فی ذالک د ذالک اشاره ده ای فی زمن تربص د هغه انتظار په زمانه کې ان ارادو اصلاحا په دې شرط کدی اراده د اصلاح درلوده دا خو هغه دوه حکم سوه چې بیان سوه او یو دریم حقیقت چې الله واضح کړی دی هغه د نارینه او د ښځینه حقوق دي زه درې خبرې کول غواړم چې تاسې په غور واورئ په دې وجه باندې چې په دې د فتنو په زمانه کې په ټوله دنیا کې دا د ښځو د حق یا د ښځو د حقوق خبره دا هغه عنوان جوړ شوی دی هر ځای په راډیوګانو کې تلویزیونونو کې او اخبارو مجلو سایټونو کې بس دا خبره ده او د ښځې حقوق دي او د ښځې حقوق دي پلانکې شمل دي د ښځو د حقوقو په برپایه کولو کې ښه خدمت کړی دي پلانکې باچا داسې وکړه پلانکې ډلې د حقوق د ښځو حقوق د پښو لاندې کړل په پلانکې ټولنه کې خلک د ښځو حقوق نه ورکوي اوله خبره دا کوم چې تر اسلام مخکې د ښځو حقوق څنګه وه تر اسلام مخکې دا ښځه مال ګڼل کېدی بالاتفاق ښځې حق نه درلودی چې پر خپل سر یا په خپله خوښه نکاح وکړي د چا چې تولا په اختیار کې وه هغه چې به هر چاته په نکاح ورکول د پیسو په مقابل کې دا جایز کار ښځې ته صلاحیت نه او ښځه دا بیا د خاوند ملک ګرځېدله چې کله به میړه په نکاح کړل لکه یو مینځه چې څوک رانیسي خاوند کولی سوای چې دا ښځه خرڅه کړي د خپله مېرمن کولی سوای چې خدمت ورباندې وکړي او کله چې به یو سړي ښځه ووژل پر سړي باندې پر ښځه باندې سړی نه قصاصېدی ښځې نه دیت درلودی او نه څوک ورباندې قصاصېدی او ښځه دا حیواني مخلوق ګڼل کېدل چې دا یو حیوان دی او پلیت حیوان دی مفتی محمد شفیع رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلی دي وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش د کال په شاوخوا کې د فرانس او د ایروپ بعضې حکماو اله دا خبره فیصله کړل چې ښځه انسان دی خو د نارینه د خدمت دپاره الله پیدا کړی دی دا خبره تصویب کړل فقط د حیوانیت څخه یې راویسته نور به یې دا خبره پخوا کول ټولو چې دا په ښځه کې د انسان روح نه دی پوکول سوی بلکې دغه روح دا د حیوان روح پکښې پوکول سوی دی او پلیت حیوان دی دا یو عقیده وه ښځې د میراث حق نه درلودي او ښځه که به بعضو ټولنو کې که به یې خاوند مړ سو دا د دې کرکه ګڼل کېدل حتی بعضې ټولنو به دا ژوندی په قبر کې ورسره ښخول په بعضو ټولنو کې به یې په اور سوځول په عربو کې بیا دا رواج و چې یو کال به چا خبرې نه ورسره کول یو کال به یې زندان ورکاوی او یو کال به یې خبرې نه ورسره کولې هلته به لکه یو سخت مجرم پټه به یې ګوله ډوډۍ ورغورځول دا رقم ژوند یې ورسره کاوه او په عامو حالاتو کې چې به میاشتنۍ ناروغي ورته راغلل هم به په زندان کې و د خبرو حق یې نه درلودی خوراک و څښاک داسې یو برخورد د دې دنیا د کفارو د ښځو سره و د اسلام مبارک دین د الله دین دی د الله دین خو پر عدل باندې بنای پر اعتدال باندې بنای د اسلام مبارک دین چې راغلی ښځو ته حقوق ورکړل د ښځې حقوق په دنیا کې او د ښځې حقوق په آخرت کې د ښځې حقوق په آخرت کې د نر او د ښځې هېڅ فرق نشته هلته معیار تقوا ده صالح عمل د قیامت په ورځ باندې به ډېرې بیبیانې ښځې تر نارینهو لوړې درجې والی ډېر نارینه به تر ښځو پاتې او غټ غټ حکومتونه به د ښځو وي او بعضې خلک به بیخي په ټیټه درجه کې نارینه به په ټیټه درجه کې ځکه د قیامت په ورځ باندې د پرمختګ معیار یوازې صالح عمل دی د ښځې حقوق په آخرت کې دغسې او په دنیا کې د ښځې حقوق په
په دې کې لږ تفکیک سوی دی. هغه تفکیک دا دی چې د ښځې سره هم شفقت وسي، هم حقوق ورکول سي، د نارینه سره هم شفقت وسي، هم حقوق ورکول سي، او هم د دنیا نظام مخ ته ولاړ سي. درې کاره باید وسي. دا زما هغه دوهمه خبره ده چې په غور یې واورئ. د ښځې حقوق ورکول سي، شفقت ورباندې وسي، او د نارینه حقوق ورکول سي، شفقت ورباندې وسي، او د دنیا نظام هم مخ ته ولاړ سي. ګورئ په دنیا کې دا نظام چې روان دی دا پر نر او ښځې باندې ولاړ دی. که یوازې نارینه یې په دې دنیا کې هم ژوند نه کېږي، که یوازې ښځینه یې هم ژوند نه کېږي. په دنیا کې به خلک جوړه اوسېږي، میرمن او خاوند. میرمن او خاوند چې واوسېږي، توالد او تناسل وسي، د کور نظام جوړ سي، د باندې چې د کومو کارونو ضرورت دی د هغه نظام جوړ سي، نو دا دنیا به مخ ته ځي. جوړه چې انسانان اوسېږي دا یو سفر دی. په دې کې حتما د امیر او د مامور ضرورت شته. 50 کاله 60 کاله سفر راپیل شو. کله چې یو سړی د ښځې سره نکاح وکړي، دا د ژوندانه یو سفر دی. دوی به ځي، قریبان به یو پاتېږي، خو دا د دې کښتۍ به روانې. پلار به پاتې سي او پاتې به سي، مور به پاتې سي او پاتې به سي، خور به د کوره ووځي، ورور به د کوره ووځي، ټول به ووځي. یوازې په دې کښتۍ کې به خاوند او میرمن پاتېږي، تر څو تر قبرستانه یا مخکې خاوند رسېږي یا میرمن. په دې کې د امیر او د مامور ضرورت دی خامخا. او ټول عمر به امیر لږ لوړې درجې والی او لږ به قوت والی، مامور به لږ ټیټې درجې والی. ځکه که چیرې دواړه په قوت کې سره برابر سي، نو بیا خو امارت یو لا نسي کولی. نو ته ولې پر ما امارت کوې؟ نو ته تر ما په قوت کې بالا یې، ته تر ما په فکر کې بالا یې، ته پر ما باندې په علم او په کمال کې بالا یې. نو زه ته خو یو شی. نو که ته امیر جوړېږي، زه ولې نه جوړېږم؟ الله تبارک وتعالی په خپل هغه عظمي قدرت باندې د لوی باچهانو لوی کارونه د دې پر ځای باندې چې دا خبره معلومه کړي چې نر زورور دی که ښځه، د دې پر ځای باندې چې هره ورځ د دوی سره جنجال یې، ورځ ښځه امیره یې، ورځ نر امیره یې، ذاتن او فطرتن نارینه په قوت کې یو څه لوړ پیدا کړي، ښځه یو څه ټیټه پیدا کړه. فداتیبتو کې هم فرق ور پیدا کړي. بیا به د دې جنجالو مخه ونیول سي چې ښځه وایي یا زه امیره جوړېږم، سړی وایي زه امیر جوړېږم. الله داسې یوه عامه فیصله وکړه، او دا یې ورته وویل چې دا د دې موقت ژوندانه دپاره، د آخرت دپاره نه. په آخرت کې بیا کمال هر چا چې ښه اعمال کړي وه، د قیامت په ورځ یې الله تلي، بس چې هغه ښه عمل یې کړی و هغه لوړې درجې والا دی، چې ټیټ عمل یې کړی و هغه بیا ټیټې درجې والا. په دنیا کې مو دا ژوند دی، ښځې ټیټې دي، نارینه لوړ. ولې؟ که چیرې ښځو ته هم هغسې قوت ورکړی وای لکه نارینه و، بیا به جنجالونه وای. په دنیا کې دا هر څه انقلابونه نارینه و راوستلي دي، ښځو نه دي راوستلي. په دنیا کې چې دا هر څومره جنګونه اوس په دنیا کې کېږي، دا ښځې نه کوي، نارینه کوي. که تاسې وایاست چې نو خو ښځې هم په فوج کې شته. ایله دا څو کاله مخکې د امریکا چې د دنیا وسپور قوت دی، د هغو په پارلمان کې دا خبره پورته کښته کېدله چې ښځې ته په سنګر کې د جنګ اجازه ورکول شي که یا نو دوی سلا ګرځي، په چاپو کې ورسره یي، په تلاشیو کې ورسره یي، په امنیت کې ورسره یي، او په قرارګاهو کې ورسره یي. دا چې هلته د یو چا سره توپک په توپک جنګېږي، په دغه سنګر کې باید ښځه وي که نه. دوی دا خبره کوله چې ښځه به دومره توان ونه لري. په دنیا کې د هر څه انقلابونه چې راوستل دي دا نارینه و راوستل دي. د دنیا ستر حکمات ټول نارینه دي. په دنیا کې ټول انبیا نارینه دي. په دنیا کې تر ټولو ستر پهلوانان نارینه دي. په دنیا کې دا اوس معاصره د فحشاو دنیا چې ده، په دنیا ټوله کې د دنیا هغه تر ټولو ستر فوټبالر نارینه دي. په دنیا کې تر ټولو هغه ستر باډل بیډلر نارینه دي. په دنیا کې تر ټولو ستر بالر دا نارینه دي. دغه د اوس معاصر اصلاحات یې درته وایم چې دوی اوس د قوت د معیار جوړ کړی. زموږ خبرې خو دوی نه مني، د ملایانو خبرې خو داسې بې ځایه ورته معلومېږي. په دنیا کې تر ټولو ستر پروفیسر په معاصره دنیا کې نارینه دي، ستر نابغه نارینه دي. او دا نورې والیبال و فوټبال و دا نورې بازیانې چې دوی کوي، د سوک وهلو ده او د باکسینګ ده او د کراټو ده، په دې ټولو کې اولین نارینه دي. دا یوازې د دې معاصرې دنیا نه، په تاریخ کې وګوره هر شي. شاذ و نادر داسې وخت راغلی چې د ښځې تیز فهمي تر نارینه زیاته سوي په ځینو حالاتو کې. اخنو نارینه پر ځینو نارینهو باندې هم زیادت و کمت راځي. په عموم کې د نارینهو قوت زیات دی پر ښځو. دا کار الله کړی دی. ځکه که یې دا کار نه وای کړی، نو بیا به په ژوندانه کې داسې سختۍ وای، دا دونه انقلابونه چې نارینهو راوستلي دي، دونه انقلابونه به ښځو هم راوستلی. نو بیا به څه کولی؟ په دنیا کې به یو دوه قوته وای. څونه کار چې نارینهو کولی سوای، ښځو به هم کولی سوای. بیا به دا دنیا ورانه وای، بیا به په دنیا کې دا ژوند ګران وای. نو اوس پر دې موضوع باندې بیا
خبرې کول ساعتونه وخت غواړي چې د ښځې جوړښت په رواني لحاظ او د نارینه جوړښت په رواني لحاظ دا چې د معاصرو علماو یا سیکولر علماو یا د دې هغه علماو چې هغه دین ته عقیده نه لري یا د اسلام په مبارک دین کې داخل نه دي، نارینه او ښځینه و چې څېړلې دي، پر دې باندې به هم ما څه خبرې درته کړې وه. دا د ښځینه و د نارینه و توپیرونه چې دوی پیدا کړي دي، دا د علم النفس یا د دوی په اصطلاح فیزیولوژي په اصطلاح باندې چې د نارینه او د ښځو تر مابین فرق دی. دوی چې څه ثابتې کړي دي زموږ خبرې پرېږده، دوی دا وایي چې د نارینه او د ښځو په څو شیانو کې فرق دی. اول فرق دا دی چې نارینه د دې د جسم وده د ښځې په پرتله ژر کیږي او زیاته. د نارینه چې څومره قد راځي د ښځې هغومره قد نه وي. په دنیا کې که وکتل چې د نارینه و قدونه تر ښځو غټ دي. او دوهم فرق دا چې نارینه متحرک دي، ښورنده دي او فوقیت یې خوښ دی طبعا، او ښځه چې ده هغه ویرېدونکې او هغه د دې پر ځای چې متحرکه سي، د دې پر ځای باندې چې پرمختګ وکړي، یو رقم پټېدل، غلي کېدل، کونجته کېدل، نهامېدل، دا د دې په فطرت کې انخښت. په عام ډول که تاسې وګورئ د ښځو حیا تر نارینهو ډېره وي، په دې وجه چې د حیا خپله دا معنا لري چې دا کونجته سي، پټه سي، ورکه سي، او نارینه بیا دا غواړي چې هر ځای ځان راښکاره کړي، تر نورو ځان لوړ کړي. او د نارینه په طبیعت کې، په مزاج کې فوقیت خوښ دي. هغه دا وایي چې وایي زه امیر وایي، چې هر څونه ټیټې درجې لري، طبعا یې دا نه دی خوښ چې د چا ما تحت څم وایي، چې زه امیر وایي. او نارینه کوشش کوي چې هغسې ځایو ته ولاړ سي چې هغه ځایونه چا نه یي لیدلي او دی پر هغه ځای علم راولي چې دلته څه دي، څه کېږي. ښځه بیا کوشش کوي چې یوازېتوب اختیار نه کړي. ښځې کوشش دا وي چې دغه د ژوندانه په امورو کې یو څوک ورسره همکاره واوسېږي. همدا وجه ده چې نارینه د ژوند په اخره کې یوازې خپله عقیده کنټرولولی شي. که چیرې عقیده ونه لري، کافر وي، هغه د ژوند په اخره کې د بدبختي احساس کوي، ځکه خو لا ضعیفه سي، فکر ضعیفه سي، دماغ ضعیفه سي. او ښځه بیا د ژوند په اخره کې چې اولادونه پیدا کړي، هغه د دین او د عقیدې بغیر دا د آرامتیا احساس کوي. دا احساس چې وایي زما د ژوندانه څخه نور مسؤلیتونه پورته شول. د ژوندانه په شروع کې دا اراده یې چې دا خو ځواني ده، زه به اولادونه زېږوم، زه به خاوند کوم، زه به کور لرم، ژوند لرم، دا مسؤلیتونه دا درانه ورته تمامیږي. نارینه چې بیا دا مسؤلیتونه ځینې واوښتل سي، یو ډول بدبختي احساس کوي. نو په دې لحاظ باندې په عمومي شکل باندې نارینه فوقیت خوښونکي، امارت خوښونکي، سرکشه، متحرک، پرمختګ کوونکي، یوازیتوب خوښونکي، دلاور، او په ښځو کې کمدلي او همدا ډول مأموریت خوښونه، ماتحتي خوښونه او کناره کشي، دا فطرتي شیان په نارینهو په ښځینهو کې دا اوس د دنیا علماو دغه معاصرو چې دین ته عقیده نه لري هغو تثبیت کړي. همدا خبره د قرآن د دې خبرې اثبات کوي چې الله فرمایي وللرجال علیهن درجه، نارینهو په ښځو درجه شته. ګوره ما درته وویله چې په دې کې د الله حکمت دی. که دا کار ونه کړي د دنیا نظام نه چلیږي، حتما به یوه ډله ورته ټیټوي، بله ډله به لوړوي. که په قوت کې سره برابر شي نو خو ټکر راځي. دا دوهمه خبره شوه. درېیمه خبره دا ده، عقلي خبره کوم، چې په دنیا کې حکومت په زور نه کېږي. په دنیا کې چې خلکو حکومتونه کړي دي او په دنیا کې چې خلکو واک لاسته راوړی دي، دا په پوهه او په هنر او په کمال لاسته راوړي، په عقل یې لاسته راوړي. که چیرې دغه ته وکتل سي، خپله دا د نارینه معقولیت ثابتي او د ښځې بېعقلتوب ثابتي. تاسې وګورئ انسان دا تر حیوان عاقل. همدا وجه ده چې انسان حکومت کوي او حیوانان حکومت نه کوي. که چیرې د قوت خبره سي، د حیوانان یو زمری چې راسي د 200 انسانانو جواب ویلی سي، 100 انسانان پر یوه زمري نسي وتلی، او که پیل راسي 100 انسانان پر یوه پیل نسي وتلی. دا نږدې اهلي غوایان، دا یو غویی چې پر دغه بازار کې سر واخلي، هېڅوک غیر د دې څخه چې ماشین ورباندې راوان اخلي، په زور څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو په قوت حکومت نه کېږي، په عقل کېږي. انسانان عقل لري، حیوانان عقل نه لري. حیوانان چې عقل نه لري، انسانان عقل لري. د مځکې حکومت د انسانانو. همدا انسانان دي چې په دې کمزوري عاجزه بدن باندې داسې ستر زمریان چې د هغو کنټرول د عقل وتلی کار دی. 100 زمریان یو سړی راټولوي، 100 غوایان یو سړی اداره کوي. د یوه اوښ څومره قوت دی، مار په پزه کې ورواچي، دا مهار دونه کوچنی دا 2 کالو کوچنی روان کړي. نو انسان اوښ ته چشتي، انسان غوایي ته چشتي، په عقل دا کار کنټرول شوی. نو ما دا خبره به څوک مني چې په عقل باندې حکومت کېدلی سي، په زور نسي کېدلی. نو چې په زور نسي کېدلی، په عقل کېدلی سي، دا خبره د
د دې څرګندونه او ثبوت کوي چې د نارینه و عقل تر ښځې فوق دی. همدا وجه ده چې د بشریت په ټول تاریخ کې تر ننه پورې هره زمانه کې حکومت نارینه و کړی دي. په هره زمانه کې دغه شعار چې د ښځو حقوق او د ښځو حقوق اسلام ور اخیستي دي، بل چا نه دي ور اخیستي. دا د هغه اعتراض جواب کوم چې ځینې خلک وایي چې ښځې خو عاجزه دي، نو تاسو خو د دوی حقوق په زوره پایماله کړي دي، ښځې خو کمزوري دي، نو خو همدې عقل نه لري. که چیرې دې عقل درلودی خو په خپل عقل به پر نارینه و حکومت کړی وای. لکه انسانان چې عقل لري پر قوي او غښتلو حیوانانو قوت او حکومت کوي. حکومت خو په عقل کېږي، خو دې جسمن اتمنې چې کمزوري دي. او تاسې نارینه خو زورور یاست، د ښځو حقوق مو پایماله کړي او عقل بیا زه درته وایم چې نه لري. دا به راسره منې، ځکه حکومت دا په زور نه کېږي. هم که په زور کېدلی نو اوس به حیوانانو پر انسانانو حکومت نه کولی. څونه زور ورسره دی. انسانان عقل لري. یو زمری چې راشي دا انسان داسې خوري لکه یو کوچنی چیچی. دا لیوه څونه کوچنی حیوان دی، درست انسان خوري. تاسو به لیدلی پخواني سپین ږیري چې پخواني صحراو کې ګرځېدلي د هغو لیدلي زمری خو یې بیخي خوري، درست انسان لکه یو ګوله ډوډۍ داسې خوري. چیرې یې ژوندی. نو عقل نسته، قوت نسته. چې عقل نه قوت نه د یو داسې کمزوري مخلوق حق به الله ور اخلي. د الله بغیر بل څوک نشي ور اخیستلی. الله عز وجل پر دا ټولو انسانانو لازمه کړل چې دا زما مخلوق دی، د قیامت په ورځ به ستا سره یو شی وي. خو په دنیا کې د تا عقل ټیټ دی، په دنیا کې قوت تر تا ټیټ دی. خبردار چې د مور پیدا سي دغه زما مخلوق دی. تر بلوغه پورې نفقه پر پلار فرض ده، په دې به کار نه کوي. کله چې بالغ سول نفقه یې پر خاوند فرض ده، کله چې سپین سرې سوه نفقه یې پر زامنو فرض ده. د پیدایشه څخه د ژوند تر پایه پورې قطعا پر دې د هېچا نفقه نه ده فرض. دا د خوارۍ کولو خلاصه ده، دا د بیلچې چلولو خلاصه ده، دا د بنایي و نجارۍ څخه خلاصه ده، دا د مزدورۍ خلاصه ده. وچه کلکه به خوراکه ورکوې، جامه به ورکوې، نفقه به ورکوې، مفته جوته ډوډۍ به ورکوې. کفار خو یې نه ورکوي داسې مفته، اسلام ورکړه. او دا یې ورته وویل چې خبردار دې ته به حیوان نه وایه، دې ته به انسان نه وایه. دا مور د ته به دومره عزت کوې چې جنت ته دې ته پښو لاندې دی. که دا راضي نه کې الله جنت نه درکوي. دومره محترمه ده، دا خور ده، دا ستا مېرمن ده، ستا د ژوند بقا، ستا د نسل بقا ستا د مېرمنې له برکته دی. که نو ستا اولادونه به نه وای. او نکاح چې کوي د دې رضایت پلار اعلان نشي ورکولی چې بالغه نجلۍ چې د دې رضایت نه پلار اعلان نشي ورکولی، نیکه یې نشي ورکولی، ورور و ماما او اکا خو یې بیخي نشي ورکولی. مهر د دې حق دی. داسې به نه کوي لکه دا زموږ ټولنه دا مهرونه ولورونه دا یې سم دم یو کاروبار جوړ کړي. هغه خبرې ته هم ورسته راځم. دا به نه کوي. او وهلو ټکول به نه ورکوي. دا ټول شیان شریعت مقدسه ورته وضع کړل. د میراث حق یې ورکړي چې په ژوندانه کې نارینه ته یو کم حق ورکول سوی دی هغه یې ښځې ته ورکړي. یوازې د مشرتوب یې په دې وجه راوګرځول چې په عقل او په فکر کې ټیټه ده تر نارینه و. د فساد او د فتنې لاره خلاصېږي. دا درېیمه خبره. څلورمه خبره لا دا هم کوم چې دا اوس په دنیا کې چې دا څه مبارزې روانې دي، دا ټولې مبارزې یوازې او یوازې د دې خلکو د خپلو شهواني قواو د برپایه کولو لپاره کوشش کوي چې ښځې د باندې راوباسي. د دې خلکو سره هیڅ او د دې خلکو سره هیڅ د شفقت نسته، قطعا نسته. که چیرې تاسې د دنیا په ټولو حالاتو علم درلودای نو دا خبره به درته یقیني سوې وای. بعضې افریقایي هېوادو ته زه تللی یم، هلته ډېر مسکنت دی. دومرې مسکنت دی چې خلک د لوږې مري، د لوږې څخه. هلته دومرې مسکنت ستا چې د اغوستلو جامې هېڅوک نه لري، فقط ورته غلی ځای پټ. دومرې مسکنتونه ستا چې هلته د عمر اوسط 26 کاله او اعلی ژوند 50 کاله دی. یو څوک چې خوشبخت وي نو 50 کاله ژوند ولري، نور پاتې کېږي د مسکنت و فقر و غربت. دا لاسو پښو دې ته چې سړی وګوري د انسان زړه باندې کباب سي. دا یو سړی نه دی، دا 100 نفره نه دي، دا په میلیونونو میلیونونه انسانان دي. دا ټول کفار یې ویني. ځنګلونه ورباندې ډک دي، ملکونه ورباندې ډک دي، ښارونه ورباندې دونه غټې غټې علاقې دي. تر اوسه داسې خلک شته چې فقط حیوانانو وینه څښي، فقط د خپل قوت په ساتي، نور خوراک نشي پیدا کولی. د دې خلکو شفقت که مقصد وي نو یوه ښځه خو چې زما په کور کې ده هغه ته فوق العاده خوراک سته، جامه سته، نفقه سته، ټول خدمت یې زه کوم. دی د دې یادونه کوي هلته یو ورځ ستاسې کنفرانس وانه اورېدی چې د افریقا د لویې وچې مسکینان او غریبان د هغو د لوږې او د تندې خبره به راپورته کړو.
یا د فلسطین د راپورته کو، یا د بوزنیا د راپورته کو، یا د برما د راپورته کو، یا د افغانستان د راپورته کو. افغانستان خو الحمدلله تاسو پر خپل حال شکر ادا کړئ، ډیر ښه دی، ډیر ښه دی نسبت و هغه فقر او غربت او مسکنت سړی حیران پاتې شي. ما بل ورځ طالبان ته قصه وکړل، ما د انټرنیټ په صفحه کې مې یو عکس ولیدی، نو د هغه سره یې لیکلي وه ول دا په دنیا کې ډیر مشهورترین عکس. هغه عکس داسې دی چې په سودان کې خلک د سختې لوږې سره مخ دي، نو بیا د عربو یو کیمپ ورته جوړ کړی دي، د خوراک یو لږ لږ شی ورکوي، وریجې پخ کړي دي یو پیک ورکوي. نو یو ماشوم دی چې په دې عکس کې ما ولیدی، لاسونه یې داسې دي لکه د زما ګوته، پښې یې داسې دي لکه د زما ګوته، سر یې بس داسې دی لکه یو مشنګه، دا غاړه دوغونه لکه د زما دوې ګوتې. دا ماشوم د خپل کلي څخه لوږې په مخه کړی دی، اوس هغه کمپ ته ځي چې خوراک شی ورکړي. دا ماشوم را روان دی، یو څه مزل یې کړی دی او پر لارې بې سیکه سوی دی، بلا پروت سر یې په د زنګنو داسې ایښی، سر چې پر زنګنو ایښی دی. هاخوا ته بیا یو کارغه په یو 3 متره کې لیرې ورته ناست دی، هغه په خپل حس معلوموي چې په دې ماشوم کې تنفس شته او دې ته انتظار دی چې د دې ماشوم نفس وخیږي، دی ورسې غوښې وخوري، هغه بیا دې ته انتظار. یو خبریال پر دې لاره تېرېږي چې کتلی دی د دې ماشوم دومرې وخیم حالت او هغه د کارغه انتظار ورته عکس یې ځینې اخیستی دی، بالا پر میډیا پورته کړی دی. دنیا ورته حیرانه سوې ده چې دا څومره لوږه. هغه کسان پر ډالرو بېدېږي، نو هغه بیا کله زړه ته لوېږي چې داسې مسکینان دي په دنیا کې. دا د دوهمې نړۍ خلک لا دا زړه ته نه لوېږي. په دنیا کې هم داسې سړی چې ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه د اولې نړۍ خلک مشر وو مترقي هېوادونه. نو یو دم چې دا خبر خپور سو، نو احساس والا خلک په دنیا کې شته، هغوی یو دم دته پیغامونه راواستول چې ماشوم نو څه سو، خو ته پر لارې تللې عکس د ځینې واخیستې، طبعا خو یو غړپ اوبه به د سره وي، یو جوس به د سره و، دا خبریالان پوجان د دې ټولو سره دغه اضطراري خوراکي توکي د ټولو سره ورسره وي. نو تا دا ماشوم راپورته کړي، ماشوم ته دې خوراک ورکړي. پولیانو خو زما کسب و فقط یو جانب عکس اخیستل، باره زه ځین لاړم د دنیا څخه ټلیفونونو میسجونو پیغامونو. دا ستا څنګه احساس دی چې یو ماشوم په داسې ناورین کې دی، ته فقط د خپل مسلک د کامیابه کولو لپاره چې یو جالب عکس واخلې، بلا ځې انسان پرېږده، ته مو پام شو چې تا څنګه کار وکړي. خو زما په یو معمولي حرکت د ماشوم ژوند ژغورل کېدی، مزیل تللی دی، نو پر لارې باندې نو خبرې څو دقیقې بعد مړ دی. نو بیا وایي هغه سړي هم خودکشي وکړل. د ډېرو پیغامونه چې به ورته راتلل، د یو بې احساسه ټاپې ورباندې لګول. داسې په سودان کې خو داسې مدرسې ته زه خپله ورغلی یم چې په هغه مدرسه کې 1000 نفره طالبان او کوټې یې درلودلې، په کوټو کې فرشونه نه وه، دا لرګي د ولو دا بیا د دیوال په هغه سر کې ورکړی و، بیا به دلته یو لرګی تر لاندې کړی و او دلته به په بل سر کې ورکړی و، لکه کټ غوندې داسې به جوړ کړی و، پر دا به شان سره اچولي وه، په خونو په نس کې به ریږه او د نستۍ څخه به طالبان نه لنګوټې درلوده، نه یې سم کالي درلودل، او یوازې د فاصولیا او توای او لکه لوبیا غوندې داسې یو شی دي، دانې دي، تقریبا لوبیا د په خټ کې دا به په اوبو کې خوړل. نور نو په کلو بانډو کې فقر او غربت دا له هغه ښه هېواد دی، تر دې نو چې لرې سي هر څومره چې ځي. دا خبره مې ځکه کول چې د دې خلکو سره دا د زړه درد نه دی ورسره چې د دوی نو زړه پر دې ښځو سوځي. دوی غواړي خلک په شهواني عیاشیو فحاشیو اخته کي او د شهوت دپاره لار خلاصه کي. ولې د دې دپاره یو وخت یو کنفرانس نسو جوړ، په ټوله دنیا کې پلرونه خلک نه کي، حکومت ځایونه ورته جوړ کړي، پلار چې سپین ږیری سي زوی بیا پروا نه کوي. ولې یو چا نه وویله چې دغه پلرونه خو دا زموږ د ژوند ظاهري سبب دی جوړ سوی دی، ولې د پلار دپاره یو زوی و دغه ته حکومت ته یې ور د غاړې کي، هغه لکه د حیوانانو ګاش داسې یو شی ورته جوړ کړی دی، مزدوران یې ورته درولي دي، خوراک و څښاک ورکوي، سپین ږیري و سپین سري. د مور دپاره ولې یو ورځ یو کنفرانس ونه نیول سو؟ تاسو به نه یې اورېدلي چې فلاني ځای کې د مور د حق دپاره دا د ګردې کفري نړۍ کفار ملامت سو چې بدبختو تاسو چې ځوانان سئ، مېرمن پیدا کړي او ښځه پیدا کړي، نو د مور جامه او نفقه نه ورکوي، هغه وغورځوي د حیوانانو ګاش ته ولاړ سي. داسې به تاسو نه یې اورېدلي یو ورځ په راډیو. د پلار دپاره به مو نه یې اورېدلي، د دغه مسکینانو دپاره به مو نه یې اورېدلي. خود به یو مسلمان یو وخت یو خبره کړي، یا په یو چا کې یو کافر به بشري حس به خود به یو چا کړي، یا په دومره زور سره چې ګه سره د پرمختګ وسیله ښځه ګرځول سوې ده، او ښځه او ښځه او ښځه او ښځه او مسلمانان د ښځو سره ظلم کوي او ظلم کوي او ظلم کوي. یوازې او یوازې دوه شیان هدف دي، و ښځو ته د دې لار پیدا کېدل یو، او مسلمانان په د عیاشي او فحاشي اخته کول د دې نه لرې کول. دا څلورمه خبره. پنځمه یوه وړه خبره
هلاکوم. یو څه خو نو چې دا زه ته ګریوانو ته سر کښته کړو، زه ته ملامت یو. دا د الله تعالی عذاب دی چې دا کافرانې پر موږ مسلط کړي. ولې د ښځو حقوق نه ورکوي؟ ما ورته نه دي ورکړي. خلک لوڼې په ولورو خرڅوي او ولور یې داسې بولي لکه ولیجه د مخ په جیب کې اچي. خو معلومه خبره ګرده یې منو، هېڅوک نشته چې زه دا کار نه کوم. او داسې بولو لکه خپله شخصي مځکه چې مخ دا حرام. دغه ولور خوړل او د کوڅې څخه د یو چا څخه په زور غلا کول هېڅ فرق نه لري. او دا ټوله داسې دي، اکثره په سل کې نه نوي اتل. که یو ښځې وخت ډوډۍ تروه کړې وه، ترخه کړې وه، ویې وټکوي ولې ډوډۍ تروه او ترخه راپخ کړې ده. که یو ورځ کتغ سم نه و کړی ویې وټکوي، او که کالي سم نه و پرېولي ویې وټکوي. آیا شرعا ته د دغه ډوډۍ پخولو، کالو پرېوللو او کتغ پخولو حق ورباندې لرې؟ ښځه چې واده سي نو یوازې د دې خپل خاوند تر حکومت لاندې خاوند خو نو داسې بولي لکه د قریشو زمانه چې ده، لکه د ملکیت چې وایي زما خپله ښځه ده، ځکه دا استفتاوي زما څخه سوي دي، زما سره سته. وایي ښځه مراوت کړې ده، خاوند یې وفات سو، اوس ایلیور غواړي په نکاح یې کې، دوی وایي نوی نکاح غواړي. نو زه هم دا خو زموږ خپله ښځه ده، نو دا بیا نکاح څه کوي؟ ګوره یو ښځه چې په نکاح څوک وغواړي باره دغه کورنۍ ملکیت شي. ګوره دا خو زما او ستا د مسلمانانو ټولنه ده. بیا که هغه ښځه مېړه کې ژوندی هم خاوند به هم ویې وټکوي، خواښې به هم خپل حکومت ورباندې کوي، راج به باندې چلی، خسر به هم ورباندې کوي، لیوار به هم ورباندې کوي. لیورونه دي رندارګانې وایي، ډېرې تر مرګ یې ویلي دي، زما ته دارالفتاء ته فیصلې راغلي. خسر یې وایي، خواښې وایي، خواښې خو حکومت ورباندې کوي، خاوند یې ورباندې کوي. دا په کوم دلیل راواتي؟ که خواښې و مژور ته ښکنځل وکړل او سپکه خبره یې ورته وکړل، د هغه مژور دیانت دا دی چې چپه خوله پاتې سي، عفو ورته وکړي، که نه نو هم مثله جواب ورکولی سي. خواښه څه فوقیت پر مژور لري؟ دغه خاوند پر ښځه حقوق لري، او دا خوا د خاوند مور پر مژور هېڅ حق نه لري، د خاوند پلار پر مژور هېڅ حق نه لري. دا خو نو بیا زموږ او ستاسو ټولنه ده چې ښځې مو تر دغه ځایه رارسولي. ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګورو. بس پلار یې خرڅوي، خسر یې رانیسي، د خواښې ظلم به یې باندې، د اندرندو ظلم به یې باندې، د خاوند ظلم به یې باندې. بس لکه یو مزدور چې کور ته راوستې. نو دا پنځمه خبره مې دا ده نو چې ما او تا خو هم د ښځو حقوق نه دي ورکړي. دا چې اوس کفار راپورته سوي دي دا خبرې موږ ته کوي، نو خو ما او تا هم برابر نه یو، د شریعت چوکاټ ته نه یو لوېدلي. اوس نو بیا د ښځې څخه ته هغه حقوق ولې غواړې؟ خو تا هم نه دي ورکړي چې ستا حق الله ورباندې ایښی دی. ستا څونه حق الله ورباندې ایښی دی. خیانت به نه در سره کوي، درواغ به نه در سره وایي، چې ته ځې ناراض یې، د الله لعنت به یې ورباندې. دا نو بیا بله اوږده او تفصیلي خبره ده. نو دلته الله عز وجل دغه حقیقت روښانه کړی چې نارینهو ته الله پر ښځو درجه ورکړې ده. نو خلک باره داسې دا اعتراض کوي چې اسلام نو ولې نارینه لوړ کړی دي، ښځه یې کښته کړې ده، ښځه انسان نه ده. نو دا دونه خبرې چې ورته ونه کړې نو دی کله پوهېږي. خیر خو د ده هدف حقیقت نه دی د دې سیکولرستانو، د دې کفارو، ځکه خو ما درته وویله چې د دې هدف ښځو ته لار خلاصېدل دي. نو دا هر څونه خبرې چې ورته وکړي هم فایده نه ورته کوي. دا زما او ستا د ذهن د خلاصولو لپاره چې د دې اعتراض مو په خپل دماغ کې دفعي، دا خبرې لازمي وې چې ما وکړل. راځو دا پاته تورې ترجمه کوو. الله تبارک وتعالى فرمایي: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن او دې ښځو لره مثل الذي په مثال د هغه چا علیهن پر دې باندې حق سته بالمعروف په نیکه طریقه سره. ولهن دې ښځو لره پر خاوندانو باندې ای علی الازواج مثل الذي لهم په مثال د هغه چا چې دا خاوندان دي علیهن پر دې ښځو باندې د حقوقو څخه بالمعروف په نیکه طریقه سره حق سته، من حسن المعاشره وترک الاضرار ونحو ذلك. لکه دا ښځې چې پر خاوندانو حقوق لري، خاوندان پر ښځو حقوق لري، لکه خاوندان چې پر ښځو حقوق لري، ښځې پر خاوندانو حقوق لري. هر یوه ته الله عز وجل خپل خپل حق ورکړی دی. او دا چې څوک د خاوند حقوق راپورته کوي د ښځې د شاته کوي، یا د ښځې د راپورته کوي د خاوند د شاته کوي، دا انصاف نه دی. او یا دا چې خاوند نه خپل حقوق پیژني نه د ښځې حقوق پیژني، او یا ښځه نه خپل حقوق پیژني نه د خاوند حقوق پیژني. دا دواړه جایز کار نه. الله تبارک وتعالی فرمایي: وللرجال او نارینهو لره علیهن پر دې ښځو باندې درجه فوقیت سته، درجه سته، لوړوالی سته. طبعا لکه هغه مخکې چې مو خبره وکړله چې الله تبارک وتعالی په دې کې حکمت دی. د دې درجې څخه مراد څه دی؟ فضیلة فی الحق، فضیلت په حق کې سته، من وجوب طاعتهن لهم چې پر دې باندې پر دې ښځو باندې طاعت د دې خپلو خاوندانو لازم دی، طاعت به یې کوي په دې شرط چې هغه مهر او نفقه خاوند و ښځې ته ورکړي،
او که چیرې خاوند نفقه نه ورکول یا مهر نه ورکړي نو بیا اطاعت ورباندې لازم نه دي. والله عزیز حکیم، او الله جل جلاله زیات غالب دی. دا فکر مه کوه چې ښځې نور کمزورانې دي زه به حق نه ورکوم او څه چې مې زړه غواړي هغسې به کوم. الله غالب ذات دی. هر څومره زورور بدماش چې یې الله به دې راکش کړي، الله به د خپل ضعیف مخلوق حق ستا څخه واخلي. او که چیرې ته دا خبره کوې چې دا خو نو کمزوري مخلوق دی او دا څونه د دوی شیان یې پر ما لازم کړل، یا ښځې دا فکر کوي چې نارینهو ته یې نولې درجه ورکړل، الله عز وجل فرمایي وایي دا فکر مه کوه. د الله ټولې فیصلې د حکمته ډکې دي. د الله تبارک وتعالی یوه فیصله پر ظلم او پر ناخبرۍ و نابینایي نه ده بنا. او الله داسې ذات دی حکیم، زیات حکمت والا دی. په هره فیصله کې ټول اړخونه الله معلوم کړي دي او هر چاته د عدل په پیمانه خپل حق ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.